کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. رولی تخراغلاس. امریکا رئیس جمهور لکه څنګه چې په کمپاین د خبري کمپاین کې وعده کړې وي برجام پاړه او دا چې د امریکا پایتخت په بیت المقدس ته منتقلیږي چې په حقیقت کې دا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت توګه په رسمیت پیژندل دي. دا کار عملی کاونن امریکا خپل سفارت بیت المقدس کې افتتاح دا فیصله خو کلونه مخکې امریکا کانګرس کړی و لیکن تر اوسه پورې نه عملي کېدله. اوس د اسلامي نړۍ وضعیت او حالت څنګه دی نو شاید امریکا به احساس کړی و چې اوس ورته مشکل نشته. لیکن نن موږ په دې موضوع باندې د دې په عواقب باندې نتایج باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ډاکټر صاحب فضل عدي وزین سیاست شنونکي زمونږ بل او پانتون استاد سیاست شنونکي زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالرحمن فرقاني پانتون استاد سیاست شنونکي او زمونږ ملګری دی مولوي صاحب محمد مختار مفلی صاحب د افغانستان کې د اسلامي نهضت د بنسټ ایښودونکو نه دی. ستړي شئ په خیر راغلئ. جناب وزیر صاحب گرچه فیصله بود تصمیم بود که سالها قبل توسط کانگرس صورت گرفته بود امریکا لیکن عملی نمیشد. لیکن دونالد ترامپ آنچنان که در کمپانی انتخاباتی خود یاد کرده بود بالاخره این تصمیم عملی ساخت. چگونه این زمان این وقت یعنی امریکا آیا هدف خاصی را تعقیب میکنه یا زمینه مساعد بود عکس العمل جهان اسلامی را چگونه ارزیابی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. سلام مجدد خدمت شما جناب زواگ صاحب، جناب مفلی صاحب، جناب فرقانی صاحب، همکارای محترم شما در استودیو و بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز. تشکر میکنم از شما جناب زواگ صاحب که تلویزیون شما یک بار دیگه با ما یک تعهد رسالتی که داره یک قضیه بسیار مهمه شما امروز برنامه گرفتین که شما در بین رسانه‌های افغانستان از این جهت قابل تقدیر هستین و این بار اول نیست که تلویزیون شما در این قضایای اساسی و مهم یک برنامه میگیره و برای ملت خط میده و اطلاع رسانی میکنه. تشکر از شما. تشکر از شما که لطف میکنین تشریف میارید. سلامت باشید. حقیقت قضیه است که امریکا و اسرائیل دور یک سکه است. یعنی از یک طرف امریکا به خاطر تقویت پایگاه خود و ترسیخ اقدام خود در خاورمیانه و در جهان اسلام از اسرائیل استفاده میکنه من حیث یک ژاندارم و من حیث یک وسیله و پایگاه بسیار قوی و نیرومند و یک حلیف بسیار استراتژیک و معتمد. و از طرف دیگه اسرائیل از امریکا استفاده میکنه به خاطر تحکیم سلطه غاصبانه خود و اشغال خود در سرزمین فلسطین و در جهت ادامه ظلم و ستم بر ملت مسلمان فلسطین. به خاطر موقف امریکا برای کسایی که وضعیت جهان در مجموع تعقیب میکنن موقف جدید نیست. امریکا همیشه در کنار اسرائیل بوده، بلکه امریکا از جمله کشورهایی است که اسرائیل به وجود آورده. اصلا اسرائیل زاده امریکاست و لابی صهیونیستی در امریکا بسیار زیاد قوی هست و هیچ حزب یا هیچ یک از دو حزب نیرومند امریکا، دو حزب مطرح امریکا که در حقیقت حزب سرمایه‌دارای امریکا است و تمثیل کننده لیبرال کپیتالیسم امریکا است، چه حزب جمهوری خواه و چه هم حزب دموکرات در امریکا که فعلا حزب جمهوری خواه در قدرت است، بدون در انتخابات کانگرس و چه هم در انتخابات ریاست جمهوری بدون جلب حمایت اسرائیل و رهبری اسرائیل و صهیونیسم المللی به قدرت رسیدن نمیتونه. به این خاطر خود در حقیقت همیشه در اداره در قصر سفید به استثنای بعضی اوقات همیشه صهیونیست‌ها خصوصا صهیونیست‌های محافظه‌کار جدید اینا همیشه حضور دارن و به این خاطر پایتخت از نظر در حقیقت یعنی انتقال پایتخت امریکا از بیت المقدس هیچ چیز جدید نیست و در حقیقت ادامه و نمو هژمونی امریکا و هژمونی اسرائیل در منطقه است. لیکن این عمل کرده امریکا
هیچ وقت سبب نمیشه که حق از بین بره و کسایی که اصحاب حق هستن حق طلب نکنن. اما قسمی که یک وقت هتلر ادعا میکرد که فرانسه رو اشغال کرده بود و انگلستان تهدید میکرد، یا انگلستان هندش به قاره هند اشغال کرده بود، میگفت هند بریتانیایی به قاره هند از ماست، ادعا میکرد و 200 سال بر اینجا حکومت، بیشتر 200 سال حکومت میکرد هند در به قاره هند. اما قسمی که فرانسه ادعای ملکیت الجزایر داشت، یا به اون ترتیبی که اتحاد جماهیر شوروی وقت ادعای ملکیت 16 کشور در آسیای میانه و غیر آسیای میانه شورای اروپایی داشت اقمارش بود. لیکن شما دیدین تاریخ دید، بشر دید که در نتیجه امروز الجزایر هم آزاد است، آسیای میانه و کشورهایی که اقمار اتحاد جماهیر شوروی و هم آزاد هستند و فرانسه هم دوباره آزاد شده. به این خاطر هیچ از نظر حقوقی هیچ بله یعنی اهمیت نداره و حق. لیکن این چیزی بود که امریکا همچنان که شما گفتین امریکا و اسرائیل همیشه با هم یعنی دو یک درست، لیکن آن چرا تصمیمی که سالها پیش گرفته شده بود عملی شده نمیتونست، لیکن آن چگونه ای شد؟ بسیار گپ مهم. به خاطر از اینکه امریکا زمینی را به وجود آورد و طبعا در نتیجه اشتباهات خود کشورهای اسلامی که منطقه شرق میانه به خصوص در داخل جنگ شد و به بیش از هر وقت دیگه ضعیف شد. در سوریه جنگ است، در عراق جنگ است، در یمن جنگ است، در این طرف در افغانستان که میتونست امید واقعی شد جنگ است مثلا. و در نتیجه امریکا وضعیت را به وجود آورد که یک نوع تنش های منطقوی است، مثلا عربستان سعودی و ایران در تنش با هم هستند از یک طرف. به این خاطر در لیبیا جنگ است، در مصر یک رژیم کودتایی که دست نشانده اسرائیل است، جنرال سیسی به حکومت رسیده، حکومت منتخب رئیس جمهور منتخب مردم مصر در زندان، دکتر محمد مرسی در زندان به سر میبره و حرکت اخوان المسلمین که در پیش حرکت حمایت از فلسطین قرار داره و حرکت فعلا از طرف حکومت مصر منحل اعلان شده و از شخصیت قیادتاش در زندان به سر میبره. به این خاطر در حالت ضعف کنونی که فعلا موجود هست، امریکا بهترین فرصت فعلا به رژیم مساعد ساخته بود، در این زمینه به میان آمد تا امریکا بتونه پایتخت خدا و سفارت خدا به قدس انتقال بده. بله. به این خاطر در اوضاع قسمی آمده که فعلا در برابر امریکا نیروی وجود نداره که از فلسطینی‌ها حمایت بکنه، حمایت درست بکنه و امریکا فعلا هیچ چیزی ترس نداره. امریکا فعلا در منطقه مسلط است، ترسی که از جهان اسلام وجود داشت و از بین رفت. لیکن من یک نقطه رو میخوام استفاده بکنم از این فرصت بگویم که ملت‌های مسلمان و امت اسلامی در کنار مردم فلسطین است. قضیه فلسطین قدس در ضمیر و وجدان عمق اعتقاد مسلمانان جای داره و ما در قرآن کریم سوره به نام اسراء داریم. قدس مسرای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قدس اولین قبله مسلمان ها است. به این خاطر تمام ملت های مسلمان از قدس حمایت میکنن، از مردم فلسطین حمایت میکنن و منتظر فرصتی هستند که به خاطر آزادی قدس هم بگیرن، از جمله ملت افغانستان. ملت افغانستان ملت مسلمان است. اجازه بدید که از این تریبیون شما حمایت ملت مسلمان افغانستان از ملت مسلمان فلسطین اعلان بکنیم. آمادگی مردم افغانستان به خاطر حمایت فلسطین اعلان بکنیم و متاسفانه گاهی اوقات موقف دولتمندای افغانستان باید موقف قوی می بود به ارتباط قضیه قدس، به خاطر که ملت افغانستان رو باید تمثیل بکنن. هرچند رئیس جمهور در کنفرانس قدس به ترکیه رفت و پای خوب زد، رئیس جمهور قابل تقدیر بود، لیکن امروز کار است که حکومت افغانستان موقف قوی باید بگیره، ملت تمثیل بکنه در افغانستان. و این موقف متخاذل و ضعیف موقف ملت افغانستان تمثیل نمیکنه. ملت افغانستان با قدس است، با فلسطین است، با مردم مسلمان فلسطین است و علیه صهیونیسم و کیان غاصب اسرائیل است. ملت مسلمان افغانستان. فرقانی صاحب د ټولو نه بد اغیزه دا مسله خو په فلسطین دی. د ټولو اسلامي نه بیت المقدس یوازې فلسطینیانو خبر نه، ټولو مسلمانانو، بلکې یوازې مسلمانانو نه، خو عملی لحاظ باندې د ټول منفي اغیزه په فلسطین باندې د فلسطین امریکا چې همیشه د یو مهم طرف د اسرائیل د یو مهم ملګری په توګه د فلسطین د سولې او د خبرو اترو مذاکراتو کې مهم رول درلودلی دی. فلسطینیانو نن ویلي چې نور نو امریکا منځګړی نه دی. د دغه لوبې نه د امریکا د منځګړي په توګه وتل یا د فلسطینیانو لخوا طبعا نور اعتبار باندې نشته، ځکه چې منځګړی پاتې نشو. د فلسطین موضوع باندې اغیزه څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته ډاکټر صاحب محترم وزین ته او مولوي سیف الله ته کابل نیوز درنو محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا خبره باید وکړم چې نن امریکا په هغه شکل باندې چې په نړیوال عرف کې مخکې تعریف شوی و امریکا او د نړیوال عرف ځینې قوانین او اساسات ته احترام او درناوی کوي په هغه شکل باندې نه تصرف نه کوي. نن امریکا د داسې قوت په شکل باندې چې هغه د ټول نړیوال عرف هغه ته قوانینو ته هیڅ ډول پابندي نه کوي او په خپل سر باندې ټول خپل اقدامات په هغه پلي کوي. زه فکر کوم دغه عمل چې امریکا نن کړی دی او فلسطین کې لکه تاسو چې وویل ډېر پخوانه دا شی ترتیب شوي پلان شوي خو د منطقي وضعیت یا د اسلامي امت وضعیت یا د اسلامي نظامونو حالت داسې حالت ته نه ورسېدلی کوم حالت ته چې نن دی په ډېر مطمئن شکل باندې دی د وضعیت نه بررسي لري چې وضعیت په سیمه کې څرنګه دی یا نظامونه په څه شکل باندې دي ضعیف دي ناتوانه دي د خپل حقوقو نه دفاع نشي کولی د یو د بل د مصلحتونو په مقابل کې درېدلي دي. تاسو که په سیمه کې وګورئ ایران وګورئ یا متضاد حرکت کوي د عربستان سعودي سره او د نورو خلیجي هیوادونو سره. دا حالت ټول موږ په نورو بحثونو کې وي چې امریکا مثلا د ستراتیژیک هدف په حساب باندې جنگونه په منځني ختیځ کې د دې لپاره ادامه ورته ورکوي او هغه په اصطلاح د بالانس د جنگونو تر هغه پورې دلته ساتي ته هغه پورې چې څو د خپل اهداف ته ورسیږي. یو د هغو اساسي اهدافونه د قدس هغه په رسمیت پیژندل وو چې په قدس په رسمیت وپیژندي او بل اخره اسرائیل ته کوم دولت په حساب باندې یا کوم ځکه چې د غصب کړي د اسلامي امت هغه ورته په رسمیت وپیژني او دا کار نه شوی دی. نن ته دین او خاطر چې مثلا تقبیح او د ځینې شعارونه په اسلامي امت په نظامونو په هغه کې په چوکاټ کې موږ ورو د دون او خاطر عمل په هغه کې ډګر کې موږ څه نه د شایبه حتی د رسمي تقبیح غني په لازمه توګه حکومتونو تر اوسه پورې او یعنی هغه کوم پلان چې د لوی اسرائیل د جوړېدلو لپاره مخکې طرح شوی و او بیا افشا شو بیا خلکو چې نه داسې افواهات دي هغه پلان ورو ورو تعقیبېږي. هغه پلان په همداسې شکل باندې تعقیبېږي څو د منځني ختیځ هیوادونه په وړو هیوادونو باندې وویشل شي. نن که تاسو د سوریې وضعیت وګورئ همداسې دی یا که تاسو د عراق وضعیت وګورئ همداسې دی که تاسو د یمن وضعیت وګورئ همداسې یعنی ګواښل شوي په ویش باندې. لیکن فلسطین خلکو او د اسرائیل سره به دا کړکېچ لا زیات نشي او طبعا دا کړکېچ زیات شي. خبره دا نن مظاهرې پلان شوي دي په فلسطین کې. زه فکر کوم چې د ما په تاریخ چې د فلسطین قضیه د دوه خاطر په خپل غش کړي دا لیدلې ده. زه فکر کوم د نړۍ په سطح اسلامي نړۍ په سطح باندې فلسطینیانو غوندې باتور او باهمته خلک په روی د دنیا کې نشته په اسلامي امت کې. په افغانستان کې هم که خلک ډېر د غیرت نه هغه کوي خو د افغانستان جغرافیایي هغه ډېر ورسره کومک کوي. تاسو که وګورئ په غزه کې مثلا د مقاومت هیڅ ډول امکانات نشته دي خو دا خلک ځانونه سپر کوي خپل سیمې سپر کوي د دې لپاره چې د خپل حقوقو نه دفاع وکړي د خپل ځکه نه د خپل حقوقو نه دفاع. اسرائیل او امریکا په دې کار باندې ګټه کړې ده او تاوان کوي. اسرائیل او امریکا په دې عقیده باندې دي چې نن په دنیا کې موږ داسې قوت باندې بدل شو چې موږ په مخ کې څوک نشي درېدلی او واقعیت هم دا شی دی چې نن د اسلامي نړۍ نظامونه که تاسو واخلئ یا د الف نه تیا پورې داسې نظام تاسو نشي پکې پیدا کولی چې هغه د اسلامي امت د غوښتنو ځوابګوي یعنی غوښتنې په هغه کا اسلامي امت یا ولس خبره به پرېږدو څنګ ته ځکه هغه ولس چې دی هغه مجبور بېوزله ولس دی ناتوانه ولس دی په داسې حالاتو کې ژوند کوي چې هغه هیڅ شی په لاس کې نه لري او کوم نظامونه چې په دی باندې مسلط دي هغه نظامونه چې تاسو وګورئ هر یو د دوی د خپل اقتدار د بقا دپاره د هر یو نه مخکې امریکا او ترامپ ته منډې وهي. نن که تاسو وګورئ په اسلامي امت کې یو داسې نظام نشته دی چې یعنی که ایران مثلا تاسو واخلئ چې شعارونه پورته کوي په ظاهر کې خو په باطن کې هغه ګډ مصلحتونه لري د دغو طرحې سره دا چې اسلام په منځني ختیځ کې هیوادونه وویشل شي د ایران پکې مصلحت شته دی د مذهب په حساب کې دی شي ځینې هیوادونه وویشل شي یعنی مطلب دا دی چې نظامونو په سطح باندې زه فکر نه کوم چې داسې لیکن حکومت
دولتونو په سطح کې نشته د یو خو د ډلو په سطح او په اسلامي نړۍ کې د نهضتونو په سطح باندې د په مقابل کې مقاومت د مخنیوي د القاعده نه نیولې تر اخوان المسلمین پورې دا خو دقیقه خبره په اسلامي نصوصو کې د وزیر صاحب ورته اشاره درلوده په اسلامي نصوص کې خداس خبره شته ده او ته ډیره حد صراحت په دې باندې شته ده چې د امریکا ته هیڅ کله د نشي خړلای او د نشي غصبول او بل اخر مسلمانانو ته په دې روسته بس کوي چې امریکا خو دغه اقدام وکړ لیکن د دې نتایج به خپل امریکا ته خپل اسرائیل ته سوي مفتی صاحب این 70مین سالگره اسرائیل است. 70 سال پیش یعنی 1 سال بعد از تشکیل پاکستان اسرائیل تشکیل شد. 1 سال بعد از بخیرم 70 سال اسرائیل پورا میشم و اسرائیل گفته که بهترین تحفه است که از طرف امریکا برای ما داده میشه. بهترین تحفه که از طرف امریکا به اسرائیل داده میشه به جهان اسلام چی پیام داده میشه؟ پیامی که به جهان اسلام از طرف امریکا چی است؟ مثلا عربستان سعودی بهترین روابط داره با امریکا و تحفه که داده میشه دیو وقت چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام اساتید بزرگوار و همچنان شما بینندگان تلویزیون شما. اولی که ما عرض تسلیت دارم خدمت همه جهان اسلام. 2 تا تسلیت دارم. یکی که امروز روز فاجعه جهان اسلام است و حتی تارگی مولود نامشروع انگلیس و امریکا و استکبار جهانی در جهان اسلام است و همچنان او که به یوم النکبه مشهور شده، یعنی روز مصیبت، روز غم. و این روز که گستاخی که ترامپ انجام داده نسبت به شعائر الله، این هم میتونه یوم النکبه دوم باشه. در حقیقت در آخر تاریخ تکرار می شود که این روز ما بعد از 70 سال می‌بینیم که از اثر خواب آلودگی زعمای کشورهای اسلامی به خصوص عربی امروز امریکا جسارت کرده و این مولود نامیمون خود که در غرب عالم اسلام در پاکترین جای مسلمانان که یکی از 3 اماکن مقدسه هست، نص صریح وجود داره و جز شعائر الله هست. امروز میگه اون موجود نامیمون خدا اونجا دوباره قوت میبخشه و نیرو میبخشه. در حقیقت شما هم میدانیم که خب اگر بیم برای کشورهای اسلامی بحث بکنیم، تنها افغانستان اگر مد نظر بگیریم، کشور ما هم یکی از قربانیان جنگ هایی است که از جهات مختلف جنگ بر ما تحمیل شده و در این میان شرق میانه، بی‌ثباتی شرق میانه شکی نیست که در بی‌ثباتی افغانستان کمک میکنه. چرا؟ مثلا شما میبینیم که اون جوانانی که انتقام امریکایی‌ها را نمیتونن در فلسطین بگیرن، در شرق میانه بگیرن، میان در افغانستان انتقام از اونها میگیرن. بسیار براحتی. افغانستان یک کشور بی‌صاحب، بی‌در بی‌دروازه، میان انتقام میگیرن. یعنی بحث ما ایست که تنها بحث فلسطین نیست. فلسطین وقتی که ما میگیم یعنی همه جهان اسلام. فلسطین وقتی میگیم یعنی آبروی همه مسلمانان جهان. جناب دکتر صاحب پیشتر اشاره فرمودن. بنابراین ما ضمن ای که این رویداد ننگین، این فاجعه ننگین محکوم میکنیم، ما یک هشداری برای امریکایی‌ها میدیم که بسیار یک هشدار بکر و تازه است. شما میبینیم که رژیمی که در 70 سال وجود داره برای امریکا با در نتیجه عملش یک هشدار واقعی وجود داره. ببین یک چیزی میخوایم بگیم، رژیمی که در 70 سال نتونست که مشروعیت پیدا کنه، در انزوا به سر ببره.
یعنی بعد از 70 سال میتونه که مشروعیت بسازه با انتقال سفارت قضایی. اینی منظور ما است که شما همه میدونید که مادر همه مصیبت ها اینه در جهان اسلام و حتی در بشریت. شما میدونید که امی مولود نامشروع اسرائیل است. این اسرائیلی که توسط امریکا حمایت میشه و ما تمام سعی و کوشش ماست که با امریکا بهترین رابطه را داشته باشیم. افغانستان پیمان استراتژیک امضا کرده، پیمان امنیتی امضا کرده، پاکستان همچنان کشورهای دیگه و آل عربستان بهترین روابط با امریکا داره. لیکن این تمام روابط خوبی از عربستان گرفته تا با دیگه کشورهای جهان مانع اقدام ترامپ نشد. ببینید بسیار صراحت دوستا اشاره فرمودن، جناب استاد هم گفتن حساب ملت ها از حساب دولت ها جداست. ما نباید ملت ها را به حساب دولت ها حساب بکنیم. شما شاهد هستین وقتی که ترامپ اعلان کرد که ما بالاخره سفارت نقل میدم به تلاویو و سرزمین های اشغالی یا همون قدس شریف به شمول کابل همه ولایات برخواستن و اجازه هم دولت نگرفتن و دولت وادار کردن، دولت اعلامیه صادر کرد و شما دیدین که بر هزاران نفر هم در کابل و هم در ولایات جمع شد مردم در افغانستان، در همه کشورها. اما یک چیزی که بسیار اینجا دردآوره، همیشه جهان اسلام واکنشی عمل کرده، در یک عمل انجام شده قرار گرفته و این درست است که 70 سال قبل همونطور که شما فرمودین یک موجود عجیب الخلقه به نام رژیم صهیونیستی به وجود آمد و 11 دقیقه بعد از اعلام ترومان بود رئیس جمهور امریکایی را به رسمیت شناخت، اولین کسی بود. اما یک چیز به نام یک پدیده دروغین به نام اسرائیل، اما تا به هنوز که هنوز است در جهان اسلام این رسمیت کسب نکرده. با واسطه که زعمای نابکار کشورهای اسلامی بسیار از کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته اسرائیل، خب شاید محدود باشه، کشورهای عربی، ترکیه. منظور ما است که باز هم این برمیگرده به ملت ها، حساب ملت ها از حساب دولت ها جداست. ملت بزرگ جهان اسلام، ملت بزرگ افغانستان با فلسطین خواهد بود و روز دور نیست که در جهاد ملت فلسطین، قسمی که فلسطینی ها در جهاد ما اشتراک داشتند. عملا اینجا بود شیخ عبدالله عظام شهید، شما شاهد هستین که پیشگام بود در جهاد افغانستان. فلسطینی های زیادی ما شهید داشتیم. جهان اسلام درست است که مرد واقعی نمیشناسه، اما این دولت ها هستند که خطوط قرمز ایجاد کردن. درست. تشکر. یه ولنده دمال رو دبین رسا بحث ایدام ورکو.